ننګرهار کې په ملا یعقوب چاودنه چا کړې، څوک پکې وژل شوي؟ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ننګرهار ته په سفر کې دغه ولایت غنیخیلو، اچین، نازیانو، مومندرې، لعلپورې او ګوشتې ولسوالیو فرضي کرښې له نږدې لیدلي. د طالبانو خبري سرچینو ویلي چې نوموړي له ولسونو سره په غونډه کې ویلي چې ولس ډاډ، امنیت او هوسا ژوند برابرولو په برخه کې هر ډول قربانیو ته که د سر او مال په بیه هم وي چمتو دی. له دې سره ځایي سرچینو تاند ته وویل چې د دغه سفر په جریان کې پر ملا یعقوب مجاهد درنه چاودنه شوې. د سرچینو د معلوماتو له مخې ملا یعقوب له دې چاودنې ژغورل شوی، خو نورو کسانو ته یې درنه مرګ ژوبله اوښتې. په ټولنیزو رسنیو کې د جلال آباد له شیرزي لوبغالي څخه یوه ویډیو هم خپره شوې چې ګومان کېږي له چاودنې وروسته حالت دی. په دغه ویډیو کې ملا یعقوب په اوتر او رنګ الوتې حالت کې د یو شمېر طالب جنګیالیو لخوا په کش و ګیر د خلکو له منځه ویستل کېږي، خو نوموړی پکې روغ معلومیږي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې د طالبانو د پخواني لوی مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین پر غونډې د تېرې اونۍ د چاودنې اصلي هدف هم ملا یعقوب و. د کندهار او لوی پکتیا د طالبانو حقاني شبکې د اختلافاتو له شدت سره د ملا یعقوب خلاف د ورته چاودنو تر شا د حقاني شبکې د لاس لرلو ادعا کېږي، خو په رسمي ډول د طالبانو دغو دوو ډلو څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، تاسې دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک کړئ، لایک او چینل سبسکرایب کړئ.